سلامونه جوړ په خیر. پام راګرځو څو مهمو تازه خبرونو ته. هلمند کې د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې له امله 21 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان دي. پیښه د ګریشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې نن یکشنبه د کب په 28مه رامنځته شوې ده. د هلمند د ولي ویاند مولوي محمد قاسم ریاض رسنیو ته وایي چې پیښه د ټانکر، موټرسایکل او 580 موټر ترمنځ شوې چې له امله 21 کسان مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. د یاد ټکر له امله 580 موټر اور اخیستی چې ډیری کسان پکې سوځېدلي دي. د نوموړي په وینا د پیښې ځای ته د هلمند ترافیکو مدیریت د ارزونې ټیم رسیدلی او ترڅنګ یې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. او د اسلامي امارت ویاند د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې خبریالانو ته د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د ښه چوپړ توفیق غوښتی دی. نوموړي خبریالان د ملت او نظام ترمنځ د وصل استازي یاد کړي دي.